طالبانو د ټاکنو په اړه د اشرف غني وړاندیز د ناکامو تجربو تکرار بللی. طالبانو د غني هغه وړاندیز چې له مخې به یې نوموړی په راتلونکو 6 میاشتو کې ټاکنې برابروي د ناکامو تجربو تکرار بللی دی. روسیه امریکا هڅه کوي افغانستان کې خپل پوځي حضور د څو میاشتو لپاره وغځوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي امریکا له طالبانو سره تاوده بحثونه پیل کړي دي تر څو په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د غځولو لپاره فرصت پیدا کړي او په عین حال کې خپل پوځیان د طالبانو له بریدونو نه هم خوندي وساتي. پنټاګون که بایډن امر وکړي په کم وخت کې به خپل پوځیان له افغانستان نه ایستلی شو. داسې مهال چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د لاسلیک شوي توافقنامې په اساس ټول بهرني ځواکونه باید د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان نه ووځي. پنټاګون وایي د عسکرو د ایستلو لپاره بشپړ چمتووالی لري او په همدې تړاو د بایډن امر ته په تمه دي. احمد مسعود وایي که امریکایي عسکر له افغانستان نه په بیړه ووځي انارشي او داخلي جنگ به پیښ سي. هغه وایي بایډن باید حوصله وکړي. احمد مسعود د قطر موافقه منفي ګڼي ځکه د کابل رژیم پکې برخه نه لرله. هغه وایي د طالبانو سره باید خبرې وسي خو هغوی باید دیموکراسي او د ښځو حقوق